أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ټولو د پښتون مینوال ملګرو زه به صرف دومره ووایم چې تاسو غواړئ چې په دې وطن کې ستاسو د بیل وجود قدر وشي نو د خپلو مشرانو قدر وکړئ دا مه ګورئ چې دا د یو ګوند مشر دی او دا د بل ګوند مشر دی که تاسو د خپلو مشرانو قدر وکړو په خپلو مشرانو پسې ودرېدئ نو یقین وکړئ چې ستاسو په دې ملک کې د اختیار او قدر شروع شي خدای ته وګورئ بس دی نور په تقسیم نه کېږي په بېلتون نه کېږي د یو بل سره ودرېږئ د یو بل د مشرانو قدر وکړئ د یو بل د خیالاتو د فکرونو قدر وکړئ او راځئ چې په خپلو کې یو شو او د خپل واقعي هغه ګام پورته کړو تر څو پورې چې موږ تاسو په خپلو کې بیل یو زمونږ به هم دلته شانتې کله یو مشر چې دی غیبېږي کله به بل مشر غیبېږي په دې خبرو کې زه بندیوان وم زما ملګري بندیوان وو موږ غداران وو نن چې دی نو منظور خان دی بل دی سبا له د بل هم نمبر کېدی شي نو همدې ته به موږ په تمه یو چې زمونږ به یو مشر چې دی نو هغه د دې خلکو د لاندې راځي د دوی خلکو د قلم د لاندې به راځي د دوی خلکو د ډنډې لاندې به راځي تر څو پورې چې موږ په خپلو کې یو شوي نه یو دغه حال به زموږ دی چې یو مشر به زموږ دی زموږ کمزوري کوي او هغه زموږ هغه د بیل وجود هغه لارې به بندوي د خپل اختیار هغه لارې به بندوي دې ته وګورئ چې اوس هم وخت شته دی د یو بل قدر وکړئ د یو بل پسې ودرېږئ علامة الخاروبان